بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې د خبرونو سرټکي. د افغانستان لپاره د یونیسف دفتر له مشر سره د هیواد د عامه روغتیا وزیر لیدنه. د ترکمنستان پلازمینې اشقابات ته د برېښنا شرکت تخنیکي پلاوي سفر. او دا چې د حماس چارواکي وایي چې امریکا لخوا وړاندیز شوی اوربند په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره هیڅ تضمین نه ورکوي. د لوی او مهربان خدای په ثنا او ستاینې سره درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن یکشنبه د 1404 کال د غبرګولي 11مه نیټه ده. زه محمد صادق فروتن یم. د هم بشپړ خبرونه. د عامه روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي د افغانستان لپاره د یونیسف اداري له مشر تاج الدین اویلا سره وکتل. عامه روغتیا وزارت وایي چې دې کتنه کې د تطبیق کوونکو مؤسسو له لوري د وړاندې کیدونکو روغتیایي خدماتو پر څرنګوالي، د درملو پر کیفیت او روغتونونو ته پر ټاکلي وخت د درملو په لیږد، د روغتیایي خدمتونو د ارزونې په موخه په ګډ نظارت، د روغتیایي کارکوونکو په ظرفیت لوړولو او د روغتیایي مرکزونو پر بیا رغونه خبرې شوې دي. دې کتنه کې ښاغلي جلالي په شفاف ډول د روغتیایي خدمتونو په وړاندې کیدو او روغتیایي مرکزونو ته پر ټاکلي وخت د درملو په لیږد ټینګار کړی دی. دغه راز دې کتنې کې د یونیسف اداري رئیس ویلي چې له عامه روغتیا وزارت سره په ګډه د وړاندې کیدونکو خدمتونو د کیفیت پر ښه والي کار کوي او کوشش کوي چې روغتونونو ته پر وخت درمل او اړین وسایل ولېږدول شي. د افغانستان برېښنا شرکت یو پلاوي د ترکمنستان پلازمینې اشقابات ته سفر کړی. د برېښنا شرکت وایي چې دغه پلاوی به د ترکمنستان له تخنیکي پلاوي سره د بنسټیزو پروژو لکه له ترکمنستان څخه د الوان دشتي سب سټیشن او الوان دشتي سب سټیشن څخه تر ارغندې پورې د 1500 کیلو ولټ برېښنا لیږد مازې پروژې په اړه خبرې وکړي. بل خبر کې د نورستان ولایت مقام رسنیز دفتر وایي چې د دې ولایت د دواب ولسوالي له ماوي کان څخه استخراج شوي بیروج او کوانزیټ د نږدې 40 میلیونه افغانیو په ارزښت وپلورل شول. له دې وړاندې هم په یاده ولسوالۍ کې د 10 میلیونه افغانیو په ارزښت د قیمتي ډبرو بولي سوې وه. او په پای کې د حماس اسلامي غورځنګ یو چارواکي له الجزیرې خبري شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د امریکا وړاندیز شوې طرحه په غزه کې تلپاته اوربند نه تضمینوي. یا چارواکي زیاته کړې که څه هم د امریکا دغه طرحه له پخواني سره توپیر لري، خو حماس بیا هم ورته مثبت ځواب ویلی دی. حماس اسلامي غورځنګ تېره ورځ د امریکا د طرحې په ځواب کې په غزه کې د تلپاتې اوربند سربیره د اسرائیلي عسکرو د وتو او د بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه. تاسو کولی شئ د اوروج بېلابېلې خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.